سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په درې اړخیزه سیالۍ کې په خپله دویمه لوبه کې د هندوستان لوبډلې څخه ډېره شرموونکې ماتې وخوړله. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په 33 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 8 منډې جوړ کړلې، چې د افغان لوبډلې لپاره هیڅ بیټسمین ونه توانېدی چې ډېرې منډې دې جوړې کړي. مکمله خپل وکټ د لاسه ورکړلې. ډېره ناکامه بې خونده توپونه یې وکړله. د 9 منډو هدف په تعقیب کې د هندوستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې دغه هدف په ډېرې اسانۍ سره پوره کړ، چې په 12 اورونو کې دغه هدف پوره کړ. افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې ته په 9 وکټو ستره ماتې ورکړله. د افغانستان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په درې اړخیزه سیالۍ کې تر دا مهاله 3 لوبې کړې دي، چې 2 لوبې یې بایللې دي، 1 یې ګټلې ده. د هندوستان لوبډلې سره 2 لوبې کړې دي، چې 2 یې بایللې دي، او داسې د ساوث افریقا لوبډلې سره 1 لوبه کړې ده، چې هغه یې ګټلې ده. د دوشنبې په ورځ به بیا د ساوث افریقا لوبډلې سره مخ کېږي. ټاکل شوې ده چې د 19 کلنو نړیوال جام د روانې میاشتې پر 19مه نېټه په ساوث افریقا کې پیلېږي. که د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام ته دغسې لوبډله اعلان کړي، نو افغان 19 کلنه کم عمره کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال جام کې هم ډېرې خرابې لوبې ترسره کړي، مکمله به ناکامه شي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست، نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی، نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.